د پښتو مشهور ډانسره او اداکاره فاطمه ګل اوس څنګه غلط کارونه کوي چې د غلط کار ویډیو یې هم راغلې ده. دغه ویډیو درسره هم شریکوم، ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه میلاویږي. سلامونه دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پښتو مشهوره ډانسره فاطمه ګل په دوبۍ کې څنګه غلط کارونه کوي، نو دغه غلط کار ویډیو یې هم راغلې ده. د هغې د خپل یار سره غلط کار ویډیو هم وګورئ او خپل خاوند مراد خان پرې کوم کارونه کوي او په کومو کارونو پرې پیسې پیدا کوي، نو ټول معلومات په ویډیو کې وګورئ. دوستانو، فاطمه ګل خو به تاسو ښه پیژنئ چې د مراد دویمه ښځه ده. مراد د نیلم ګل خاوند و چې اوس یې ورله طلاق ورکړی دی او د فاطمه ګل سره یې واده کړی دی او په فاطمه ګل هم دغه کارونه کوي او دوبۍ کې پرې شوګانې او ډانسونه کوي. په سوشل میډیا باندې څو ګانې راغلي دي چې په هغې کې فاطمه ګل ډانسونه کوي پردو سړو ته او مراد ورته ناست وي چې په دغې کې ځان سره کمرې ته هم بوځي او په پیسو ورسره دغه کارونه کوي. دوستانو، اوس د هغوی یو نوې شو راغلې ده چې هغه هم په دوبۍ کې ده. هغوی په سوشل میډیا پوسټ کوي او وایي چې په دوبۍ کې به د فاطمه ګل شو وي چې په کمنټونو کې ورته خلکو ویلي دي چې شو دپاره یې نه بوځي او هلته یې خلکو ته سپلای کوي او دغه غلط کارونه پرې کوي. دغو یو سټوري باندې هغې خپلې نمبر هم لیکلی دی او څوک موږ سره دغلته رابطه کوي نو فاطمه ګل حاضر ده او پروګرام ورسره وکړئ. دوستانو، دغه یو سړي د فاطمه ګل او مراد د پیج نه شیر شوی دی. تاسو هم دغه یو سټوري کتلي وي نو په هغې باندې د هغوی نمبر دی، تاسو ورسره هم رابطه کولی شئ. څوک چې هم په دوبۍ کې دي نو د فاطمه ګل سره په اسانه میلاویدی شي. دوستانو، د فاطمه ګل ډیر داسې ویډیوګانې راغلي دي چې هغوی پکې د ډیر نازیبا حرکتونه او ډانسونه کړي دي او په هوټلو کې یې د هلکانو سره بدکاري کړې ده. دوستانو، دا و د فاطمه ګل په باره کې ویډیو چې درسره مو شریکه کړه. که ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.